اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رنځ کوونکو نن تاسو ته د یوې دایرې سره د مستقیمه کرښې حالتونه درپېژنم. یوه مستقیمه کرښه د دایرې سره درې حالتونه لري. اول حالت یې دغسې دی چې یوه کرښه د دایرې سره غیر متقاطع وي. په دا حالت کې د کرښې فاصله د دایرې د مرکز څخه د دایرې د شعاع په پرتله زیاته وي او کرښه د دایرې سره غیر متقاطع بلل کیږي. دویم حالت د یوې کرښې د دایرې سره هغه مماس حالت دی. په مماس حالت کې یوه کرښه د دایرې سره یوه شریکه نقطه لري او د کرښې فاصله د دایرې د مرکز څخه د شعاع سره مساوي وي. د یوې کرښې حالت د دایرې سره دریم دغسې دی چې یوه کرښه د دایرې سره دوه شریکې نقطې لري او د کرښې فاصله د دایرې د مرکز څخه د شعاع په پرتله کمه وي او کرښه د دایرې سره متقاطع بلل کیږي. لکه دغه شکلونه. په اول شکل کې د کرښې فاصله د دایرې د مرکز څخه د شعاع په پرتله زیاته ده، نو وایو چې کرښه د دایرې سره غیر متقاطع ده او ډي لویه د آر کیږي. دلته که وګورو په یاد ولرئ چې په غیر متقاطع حالت کې کرښه د دایرې سره کومه شریکه نقطه نه لري. په دویم حالت کې کرښه د دایرې سره یوه شریکه نقطه لري. د کرښې فاصله د دایرې د مرکز څخه د شعاع سره مساوي ده او کرښه د دایرې سره مماس بلل کیږي. دریم حالت یې دغسې دی چې کرښه د دایرې سره دوه شریکې نقطې لري او د کرښې فاصله د دایرې د مرکز څخه د شعاع په پرتله کمه ده او کرښه د دایرې سره متقاطع بلل کیږي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې دغه درس مو هم زده شوی وي. تر بیا الله مل شه.